شپږم سرود. د ماڼۍ په لوی تالار کې دوه مېرمنې سره ناستې مخامخ پر دوو څوکیو، لاس په نام ورته ولاړې کنیزیانې، دوه غلامه په لاسو کې سراحیانې، د هما جامونه ایښي ملکو ته، شا مېرمن روښانه ګوري زرینې ته، څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو، څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته، د روښانې سترګې ځیر دي مېلمنې ته، او زرینه د روښانې په څېره کې نښې ګوري د تیر سوي برم له ورایه، زړه کې وایي افرین په داسې مور سه چې د کک په څېر اتلې دې روزلی. پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی، افسانې د جنګونو اورېدلي، اوس د کک میړانه ګوري د مور مخ کې، ولولو پسې اخیستې زړه یې رپي، د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې، کک اوس چیرې دی، په څه باندې اخته دی؟ خلک وایي چې یې ځان زنداني کړي په کوم لرې غره کې، اوس یې تل یوازې، زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو. د کک موري د ساکانو شا مېرمنې یا د تیرو عظمتونو لویې نښې، د ساکانو وټه بره ځي جګړې ته، دا جګړه د ستر هېرمند په سر جګړه ده، د هېرمند اوبه زموږ د وجود ویني، له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده. ساکستان خو په هېرمند باندې ژوندی دی، د ساکانو کروندې دي کرمې دي، که باغونه که ښارونه دي که کلي، که څاګانې کاریزونه که چینې دي، که انار دي که انګور اراکوزیا کې، که غنم دي که وربشي زموږ په بست کې، که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی، که دا شنه فرا ښایسته ده لکه ناوې، په هرې کې هم بکوا کې شنه باغونه، که هامون که یې کبان دي که هیلۍ دي، بس ته ټولو ژوند تړلی په هېرمند دی. اوس پاچا د اکشانیانو راوتلی، لوی لښکر یې د پیلانو خوځولی، را روان دی چې ړنګ بند د ساکستان کړي، د هېرمند بهیر پر خپلې خوا ورمات کړي، د پارس تند زموږ په وینو کړي خړوبه، د ساکانو وټه بره سره یو دي، ټول په ننګ د ساکستان دي درېدلي، د پارسیانو له لښکره مو ډار نسته، خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی، زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي، پیل افغان بویه جګړې ته د پیلانو، پهلوان دریږي مخ ته د دیوانو، چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو، د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو، زه راغلی یم په خپله چې کک بوځم زه زرینه، ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیرس انا لویني، زه واکمنه پر اوه ګونو ټبرونو سکه خور د ستر هېرمند د غورځنګونو، یم په خپله پهلوان پسې راغلی، فیل افغان د ساکستان پسې راغلی. ته چې ستره شا مېرمن زموږ د ټبر یې د هېرمند د غورځنګونو سکه مور، هېرمند ستا په شیدو موړ په خولو مست دی، راته وایه چې کک چېرته پناه سوی، چېرته تللی، چېرته اوس زموږ ښاغلی، د روښانې سترګې ډکې سوې له اوښکو، خدای زده چېرته یې ګنډلې تورې سترګې، خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي، مور د زوی غم ته ځورېږي او ژړېږي. زرینه د شا مېرمن سترګو ته ګوري، د هغې څېره کې لولي داستانونه، افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه. شا مېرمن روښانه پاڅېدله، ځایه ورو ورو راغله او زرینې ته نږدې سوه، ویل یې زما د ستر ټبر واکمني، د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنګ لویه افسانه ده، کک اتل و، کک د جنګ لوی پهلوان و، کک به ګرز باندې وهل لوی لښکرونه، کک د ټولو اشکانیانو د زړه سر و، د فرهاد باچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز و، کک سرکش و، کک مغرور و، کک عاصي و، کک د غره په څېر سر لوړی او یاغي و، د دربار له ډېرو نجونو یې زړه وړی، ډېر زړګي د بریتو په کونج کې بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څېر سرکشه، بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد باچا ګلبویه، چې ښکلا یې او مشهوره په ټول پارس کې، ګلبویي په دلبري کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د ګلبویي په ښایستو سو، مغرور زړه یې د دې ناسته په ټوپو سو، هره ورځ له مازدیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وسول دیدنونه، کک به کښېښود سر پر ولې د ګلبویي، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز سو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه سوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته
چا یوړه. یو ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته. کک یې وغوښت چې راز د مینې څه دی. کک په زغر د سپیناوۍ د مینې وکړ. ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ سو خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو. چې جګړې نه راستانه سو بیا به ګورو. شایي لاس د ګلبویي په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دې نیولي. په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته. د رومیانو جنگ ته ولاړ سه. زموږ زمری د ګلبویي ولور سوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د ګلبویو له خپل ګرز سره روان د جنگ پر لور سو. په خپل ګرز یې په لشکر کې وکړې لارې. له رومیانو نه یې وویستې کوکاري. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور سو. جګړه ګرمه وه چې دشته کې سوې دوړې. لکه راسې په بیدیا کې توپانونه. د ساکي کڅوالو نوی لشکر راغی او رومیان تالا ترغۍ په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پناه سوې، خونړي تورې چې تیکو کې بیا پوښ سوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو سوې. د کڅوالو لوی څاروان روان سو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې. کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و چې څاروان د خپل لشکر برخه غوښتله. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ. په ډیر کبر یې څاروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران سو. د څاروان شخړه فرهاد سره اوږده سوه. کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو پر بري سوې، خو کڅوال ساکان ستانه سول وطن ته. یو ورځ یې یوناني لشکر رابیل کړ. سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی. د ساکانو د کسات څپې وې توندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه سو؟ زما سالار حاپل افغان سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خشم پارېدلی. د کک ګرز ایله کړي ماته دا ډبره. هلی څه سو؟ هلی چیرې؟ هلی وای. خو کک نه و. نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي. کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي. کک کڅوال بولي خپل هډ او خپله وینه. خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولي. خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو فارسیان د دې جګړې د ټینګ نه دي. د څاروان چالاک سپاره په زغر د راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو سول. مخامخ سول سرداران د دوو لشکرو. د څاروان او د فرهاد د تورو شرنګ سو. له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و. د ساکانو یرغل تند لکه برېښنا و. اشکانیانو هره خوا په ځغل په تیښته. شیبه وروسته سوې نارې چې فرهاد ومړ. د څاروان ها قهرجنې تورې وخوړ. د فرهاد پرې کړی سر په نیزې هسک سو. د ساکانو لشکر خپل هیواد ته ستون سو.